إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علي بن أبي طالب رضي الله عنه سیرت من بیانو او اخرنی واقعا منگا د جنگ جمل ذکر کړو. جنگ جمل نشپک درشم هجری کی شیو داغی اسباب من ذکر کړو چې داغی سو جو چې جنگ وشو ولدا چې به غړ صحابه کرام شهیدان شو او دا خبرون په اوله کې ذکر کړی و چې د علی رضی الله عنه د خلافت د دور چونو په دې کې فتنې ډېرې دا غي وجه دا و چې د خلافت شروع شوه په دې وخت کې چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو. نو په دې امت کې خیانتګر وو او هغه خلک په دې امت کې چې هغه د امت لپاره خیر نه غوښتو، نو ځکه داغه په وخت کې فتنې وی. به داغه په خلافت کې موږ چې غټه حادثه پیښې شوې دي، یو بګه دغه جنگ جملو داغه نه بعد بل جنگ چې شوی دغه معرکه صفین د صفین جنگ په 13 هجری کې شوی. په 13 هجری کې دغه جنگ جمل شوی او په 13 هجری کې جنگ صفین شوی او دا جنگونه د مسلمانانو په منځ کې شوی. دا خبره موږ بیان کړو چې فتنه ډېر خطرناک شی او مسلمانان هم به یو بل کې ورولي. د دې فتنو د لاسه مسلمانان هم یو بل بسې چې دینه تورې راخلي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا نصیحت کړی چې د فتنو نه ځان لرې ساتي، خاص کر په هغه دور کې چې کله فتنې ډېرې شي لکه قیامت ته نږدې. نو په دې کې هغه سړی په حفاظت کې چې هغه په فتنو کې ګوتې ډېرې نه وي، د فتنو نه په یو طرف دا یو سړی ځان ډېر هوښیار ګڼي او د حد نه زیات چې هوښیاري دی قمه کړي د فائدې لپاره ساتي. د حد نه زیات هوښیار سړی سي دا قمه کړي دوی چې نه فتنې په ما باندې اثر نشي کوله، نه اخره کې به دغه فتنو کې واقع شي او دیني خراب شي او دنیا خراب شي. غټه خبره چې د جنگونو د غید له شي د علی رضی الله په وخت کې هغه دا چې علی رضی الله عنه ولې هغه کسان نو جنې کوم چې عثمان رضی الله شهید کړي. دا غټ پوینټ او غټه نقطه ده او د دې وضاحت موږ په تیر شوی درسونو کې خط تفصیلی کړی دی چې ولې علی رضی الله دغه بدله په دغه وخت کې ناغست او صحابه کرام دوه طرفونو ته چې دغه مجتهدین دي اجتهاد کوي. نو یو طرف ولوي چې نه عثمان د قاتلانو له بدی وخت کې سزا ورکول غواړي او بل طرف ته چې نه علی رضی الله او دغه مرګري هغه چې نه صبر وته کول غواړي ځکه چې اوس دوی په دې امت کې ورننوتي. معرکه صفین دا ولنې جنگ چې کوم شوی جنگ جمل هغه کې یو طرف ته علی رضی الله او دغه مرګري دی او بل طرف ته عائشه رضی الله عنها، زبیر او طلحه رضی الله عنه. دغه تفصیل مونږ تل کړو او په دې جنگ کې په معرکه صفین کې یو طرف ته معاویه دی او بل طرف ته علی رضی الله عنهما. او د دوه زموږ د دین مشران دي. دا خبره ده ساتي چې کلم تاسو تاریخ ولولئ د صحابه کرامو تاریخ ولولئ نو اول نه بزله کې دا ساتي چې ټول زموږ د دین مشران دي ټول. نو په دې باندې ته تاریخ مول ول چې یو طرف ته شوی او
دغه طرفداري کې په دې بل باندې چې نه لعن تان کې اغله دي څه پکارو اغله دا پکارو دا کاری غلط کو دي څه نو پکارو دغه پکارو د کارستانه دي تاریخ مطالعه او تاریخ چې مطالعه کې نو دا ول به تزړه صفه ساتي چې ټول د رسول صلی الله علیه وسلم مرګري ها صحیح ده په دوی کې د خلک شتي چې دغه خطا نه شي د خطا نه پاک خلک نه وي خطا دغه نه شي دا خدای مطلب دا نه چې موتابه د خطا د سبب لعن تانک خطا تی شي الله سبحانه وتعالى دا خطا بخلی نه چې الله د بخلی د نبی موتابه کې سره ګوتی وو لکه الله سبحانه وتعالى په سورۃ العمران کې دا خبره بیان کړې د غزوه بدر د واقعې الله بیانې پای کې به دا خبره کړې ده چې تاسو کې بعضو کسانو دنیا غوښتنو د غر نه را کوشوي کم کسان چې رسول الله کې نه ویل او کې سره کوشو کنه وی مال غنیمت تقسیمی کې جنگ مونږ ټره نو دا غوی د لاسه د مسلمانانو غ فتح چې دغه په شکست کې بدل شو دا خبره چې الله کړی د نبی الله په اخره کې د آیت په اخره کې دا خبره کړی دی دغه ما بخیلی ټول نو خله بند کړ د هر هغه چا چې د غیر دی چې صحابه کرام بیان تانو کې الله سبحانه وتعالى دغه خله بند کړی چې سید چې بازو بګی دا کار کړی د خو ګره ما ټول بخیلی نو دینه بچ څوک راځي هغه دې بارے څه خبرې نشي کوله نو دې ځکه اوس یو طرف ته معاویه رضی الله عنه بل طرف ته علی رضی الله عنه کله چې علی رضی الله عنه خلیفہ شو دغه سره بیعت شو معاویه رضی الله بیعت ونکو معاویه رضی الله بیعت ورنه کړي حتی يتم القصاص لعثمان چې قصاص واغستې شي دا کسانو نه کوم چې عثمان دان شهید کړي نو کې قصاص واغستو زو بیعت کو که قصاص واغستو زو بیعت نکو دا د معاویه رضی خبره علی رضی الله چې کړه د جنگ جمل نه فارغ شو نو هغه دا خبره وکړه چې معاویه رضی الله په کار چې لازم موږ سره بیعت وکړي او زه دا واقعیت اوس په اختصار سره بیانوم ځکه چې هر واقعي تفصیل لږه بیا بر درسونه موږ ډیر زیات وکړي لنډه دا چې د علی رضی الله د معاویه رضی الله په منځ کې دا خبر روانه و معاویه رضی الله دا وخت پورې بیعت نه کوي چې سو پورې دا کسان وجلې شي نه او علی رضی الله چې په حال زده کسان نشم وجلې زبدوی له ورسره سزا ورکو په سزا ورکول باندې دوه اتفاق دی خو اختلاف په وخت کې دی چې کوم وخت کې سزا ورکول وایي نو علی رضی الله یو لخر تیار کو چې هغه کې سل زره پای کې یو لک کسان سل زره یو لک کسان پکې او هغه طرف روان شو صفین غلاقه ته په شام کې د علاقه ده نن سبب سوریه کې واقع ده علاقه التلا معاویه رند چې کده پته ولګی چې علی رضی الله عنه راوته دي په ما په سر روان دي او یو لک کسان سره دي ناغه منبر ته وخته او دا خبر وکړه ان علی نهد الیکم فی اهل العراق علی رضی الله پتاس په سر روان دي عراق ولا وسره دي یو لک کسان دي فمر رأي نستاذ سرعيدا توسوي جسوق فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم نغټور خلکو د خپل د زنی د سپدي سینو کې خو د غلی ناس یو کس په کې پاسه د غنم ذل کلاع الحميري ناغي عليك الرأي وعلينا الفعال معاویه انت وی بس تر رايره کوم بکارک والناس سکوت نو خلک تو غلی ناس دا شام والدي دا کم خلک دي کم چې د معاویه رضی سره دي دا غوی دا حال له چې کله غوی ته منبر باندې خبره وشو دا غوی دا حال دیم طرف ته علی رضی الله منبر ته خو په کوفه کې ځکه چې علی رضی الله په عراق کې دی کنه نه علی رضی الله په کوفه کې دی منبر ته خو الله سبحانه وتعالى حمد او ثنا وي ان معاويه قد نهد اليكم في اهل الشام معاویه رضی الله تاسو مقابله کې شام ولا سره مرګري فمر رئیس تاسو فأضب أهل المسجد يقولون يا أمير المؤمنين الرأي كذا الرأي كذا نو په ټول جمعات کې غوغا او شور جوړ شو یو ویدي سره وکبل ویدي سره وک نو علي رضی الله عنه په خبرو باندې پوه نشو ډیر شور دلاسه
نو بس د منبر نه راکوشو دی وی انا لله و انا الیه راجعون. دا حال د شام والو او حال د عراق والو. شام والو چې دا فرما بردار خلکو، شام والو چې کوم دي دا فرما بردار خلک دي، دوی خبره مانی. او دا عراق والو چې دي نو په دوی کې غالبا منافقان دي، کوم چې ورسره د علي رضی الله سره بخبره جنگونه کړي، علي رضی الله شهید کړي، هم د کوفی ولا به شهید کړي. تاسو به ووري دا واقعه به تاسو ته بیان کوم. هم دغه کوفی ولا کوم چې د علي رضی الله سره مرګري دوی به د علي رضی الله شهید کړي، به دغه نه بد حسن رضی دوی شهید کړي، دغه نه بد حسین رضی الله عنه کربلا ته راوسته دی ولته پرې خو دی. دا ټول منافقت د دې کوفی ولا کېو. او ډېر کم خلک به وي کې رښتینی خلکو. نو ګوره معاویه نه چې کله راي وغوښته نو ټول غلی ناس، شام ول ټول غلی ناس وی چې تاسو وای. او دلته دوی غوغا جوړ کړو، شور جوړ کړو، دیسی وسره وکاو، دا وسره وکاو، دیسی وکاو، ته به چې دا ټول لکه خیر رښتینی مرګري. او ورسته دوی خباثت به راکړه کی چې بخبره دوی امیر المؤمنین علي رضی الله عنه شهید کړي. علي رضی الله عنه د سفر په میاشت کې صفین تر ورسېد. او دا وم دیرشمه هجری ده. و دیرشمه هجری کې علي رضی الله صفین راکې تر ورسېدو. او په صفین کې د جنگ کول او جنگ جمل په واقع کې جنگ کول د علي رضی الله اجتهاد دی. ځکه دغه قیس بن عباد وی ما د علي رضی الله تپوسو اخبرنا عن مسيرك هذا عهد عهده اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ام راي رايته. ودا کم جنگ چې تاوکو جمل په واقع کې او کم جنگ چې تاسو صفین کې کړه د رسول صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې دې جنگ وکړي کنه ستاره و نه غوي ما عهد الی رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا ولكنه راي رايته. دا زما یو رائے و، یعنی دا دغه سره اجتهاد. په دې کې د فائدې لپاره دا خبره ده ساتي. د شیعاګانو دا خبره مشوره کړې ده چې معاویه رضی الله عنه د علی رضی الله سره بیعت په دینه کې ځکه چې معاویه رضی الله مشرتیا غوښته او معاویه رضی الله خلافت غوښته. نو معاویه رضی الله دا وی چې زه به خلیفہ ما او علی رضی الله چې نه خلکو ما سره بیعت کړي. هغه د واقع دي چې جوړ کړی ده، حالانکه حقیقت دي سي ده چې معاویه رضی الله عنه چرته د علی رضی الله سره په دینه دوران شوی چې تولی خلیفہ، بلکې دغه په منځ کې دا مسله په دې روانه ده چې د عثمان رضی قاتلانو له سزا تولی نه ورکې. اوس په دې خبره باندې ځم پوه کې د اهمه نقطه ده. یو د شیعاګانو تاریخ ته کم چې موږ سره چلیږي غالبا په سکولونو کې هم چلیږي او بعض مدرسو ولته متاثر دي او مشران سپینګیرم دغه تاریخ یاد کړی او حقیقت وته نه معلوم. د معاویه رضی الله عنه د علی رضی منځ کې د جنگ په خلافت نه دی ګوره، خو صرف دومره ده چې معاویه رضی الله عنه وی چې د کسان له سزا ورکاغه یې وسنه ورکو. ځکه ابو مسلم الخولانی وی زه یو پیر معاویه رضی الله عنه بسیدنه لاړم، وی ما وتی چې انت تنازع عليا انت مثله، ته د علی رضی سره مقابله کې ته دغه پشانی د چاته وی د معاویه رضی الله عنه وی معاویه ما ته چې لا والله بالله من قسم زغ سره مقابله نکو اني لا اعلم ان عليا افضل واحق بالامر. ما ته پدره چې علی رضی زمانه غوړه دي او هغه حقدار دي د خلافت. ګور خبره ته وکړي معاویه رضی ما ته پته ده چې علی رضی د خلافت حقدار دي او هغه زمانه غوړه. ولكن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما؟ تاسو د پته نشي چې عثمان رضی سره ظلم شي. وانا ابن عمه او زه هغه ترزویم زګی دم بنو امیه کړي او عثمان رضی الله عنه دوی نسب خاندان د یهودي. وانا ابن عمه زه هغه ترزویم وانا اطلب بدمه، زه نورس نه غواړم خو صرف دغه کسان غواړم کوم کسانو چې عثمان رضی شهید کړي. فاتوا عليا فقولوا له فليدفع الي قتله عثمان واسلم له الامور. تاسو لار شي باندې راځم بس او هغه ته وای دغه کسان دی مال راکی زبوت د شام او د ټول زمکه د هر سبب ته زپریدم خو ما دې دغه کسان راکی. هغه لارو باندې راځم بس هغه سره خبرو کړی چې ګور معاویه دي سی ناغه فابى عليهم ولم يدفع القتل. ناغه دي خبر انکار وکاو د کسان ولور نه کړو چې دا وخت دی نه. نو معاویه رضی چرته د نه دی ویلي چې زه خلیفہ یم او نه چرته د خلافت لپاره جنگ کړی چې دی ولي خلیفہ شو، بلکې کله چې دوه وران شو
او قصه تحکیم را تحکیم د قصه تاسو بیانوم ان شاء الله. دا کومې خبرې چې تاسو کومه په دې درس کې دا ډېرې اهمي خبرې دي، خو په آسان الفاظو کې ته کومه نو یاد یې ساتئ. دا صحیح تاریخ دی، تاریخ چې یادوي نو بیا صحیح تاریخ یاد ساتئ ځان سره. د تحکیم په قصه کې چې کله د دوه وران شو علي رضی الله او معاویه رضی نه علي رضی الله د خپل طرف نه دا ولیکل هذا ما عهد عليه علي امير المؤمنين معاويه ابن ابي سفيان. دا خبره ده چې امیر المؤمنین علي رضی الله کوي معاویه ابن ابي سفيان. نو معاویه ته لا تكتب امير المؤمنين لو بايعتك على انك امير المؤمنين ما قاتلتك. کما تاسو بیعت کړی و چې ته امیر المؤمنین به ماته سره جنگونه کول، د امیر المؤمنین سره جنگونه نه کوي. ندیره خبره واضحه شو چې هغه د جنگ د خلافت لپاره نه دی کړی. هغه چې وران شوی د علي رضی الله سره هغه په دې نقطه کې وران شوی چې دا کسان مال راکا. د علي رضی الله سره چې کوم لخر دی دا یو لک کسان دي، او د معاویه رضی الله سره چې کوم لخر دی نو دا اویا زره کسان دي. او په دوی کې عمار ابن یاسر رضی الله عنه چې دی هغه د علي رضی الله په لخر کې، او رسول صلی الله علیه وسلم خو واضحه متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی عمار ابن یاسر ته ویلو یا عمار ستقتلک الفئه الباغیه، عمار تبع هغه کسان وجنی چې غوی به پناه حق راوتی. ندی ځنه خدای خبر واضح شو چې په حق څوک دی علي رضی الله په حق دی. عمار رضی الله عنه علي رضی الله په لخر کې او هغه شهید کړی شو. د معاویه رضی الله د کسانو په لاس باندې هغه شهید کړی شو. نه د دین دا خبر واضح شو. جمهور اهل سنت حقيقي چې کوم اهل سنت اهل الحديث سلفيان هغه دا وی چې حق چې هغه د علي رضی الله عنه سره، او کم چې د علي رضی الله په خلاف کې راوتی نو هغه مجتهدین دا ټول مجتهدین او اجتهدوا فاخطوا، اجتهاد کړي د خطا شي. او رسول صلی الله علیه وسلم سو حدیث کې ته وکړي دی رسول صلی الله علیه وسلم وی کله چې یو عالم یو حاکم اجتهاد وکي، یعنی کوشش وکي په یو مسله کې حق ته رسیدو او د حق ته ورسی نه در پر دوه اجر دی، یو د کوشش او دویم د حق ته رسیدو. او چې کله یو حاکم کوشش وکي او یو عالم کوشش وکي اجتهاد وکي خو حق ته ونرسي به یو اجر دی د کوشش اجر وته ملوي. نو په دې کې قبل پرز د کوم صحابه کرامو موقف ختم او هغه مجتهدین هغه ته په خپل موقف باندې یو اجر ملوي. ځکه د ساتي چې اتفق اهل السنه واهل الحديث على وجوب منع الطعن على احد من الصحابه بسبب ما وقع منهم. په دې باندې ټول مسلمانانو د سنیانو د حق پرستو مسلمانانو اتفاق دی چې صحابه کرام په منځ کې چې شوی دغه در سمون باوی بسې بدر دي نشوي. او کته استیادی په اخرین درس کې ما دا خبره بیان کړې و چې په شام کې دا خبره مشوره شوې ده چې علي رضی الله عنه د عثمان رضی الله په قتل باندې راضي دي، او دغه ما یو سلور وجې ذکر کړي چې د دې د لاس شام ولو د ګومان کوم چې بګی جاهلانو غټ جنگ شوی د صحابه کرامو په منځ کې، غټ جنگ شوی د معاویه رضی الله د علي رضی الله په منځ کې، او په دې کې بزرګو مسلمانان وجلې شي، بزرګو مسلمانان وجلې شي. کم صحابه کرام چې په جنگ جمل او جنگ صفین کې شریک شوي دي هغه کې علي رضی الله عنه، زبیر بن عوام، طلحه، عائشه، عبد الله بن الزبير، حسن وحسين، عمار، عبد الله بن عباس، معاويه، عمرو بن العاص، قيس بن سعد، قعقاع بن عمرو، جرير بن عبد الله، خزيمه بن ثابت، او دي سيوسو نور. او کم چې بګی ندي شریک شي هغه ډیر دي. پر دوانو جنگونو کې چې کم صحابه کرام ندي شریک شي هغه ډیر دي، کم چې شریک شي هغه لږ دي. ځکه چې هغه د پته چې دا فتنه ده او خطر قدر چې د فتنو موږ ځان غلې وساتو. دا جنگ د دوی په منځ کې روانو او ډیر وګت شو، او ماته سوي چې بزرګاو کسان په دې کې وجلې شي. نو په اخره کې به دې شو شو چې قرانونه دوانو طرفونو ته بنيزو کې اوچت کړو، یو بل ته قرانونه ونیو چې نور بس کې، یعنی جنگ دومره سخن خطر دوی په منځ کې. نو دا قرانونه اوچت کړو، رفعت المصاحف على الرماح، په غشو او بنيزو کې د قرانونه اوچت کړو، او چې بس فیصله به وکړو، فیصله دو حاکمان به جوړ کو، زمونږ د طرف نه هم یو کشي، ستاسو د طرف نه هم یو کشي، او هغه به دیو بسر چې کوم خبرو کړ باغې باندې به اتفاق کو. نو علي رضی الله عنه په تحکیم باندې راضي شو،
او کوفی ته واپس لړ. معاویه رضی الله عنه راضي شو هغه شام ته واپس لړ او دا فیصله وکړه چې تحکیم مطلب فیصله به د رمضان په میاشت کې کی رمضان لږ کم د روزي میاشته په دې کې به دغه دوه کسان لګل کېږي. علي رضی الله عنه زماره طرف نه ابو موسی اشعری رضی الله عنه درځي او معاویه رضی الله عنه چې زماره طرف نه عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه درځي او په دې باندې اتفاق وشو جنگ ودرېدو چې کله د قرآن او چت ګر جنگ ودرېدو. د دې د لاسه خوارج بیا د علي رضی الله سره نه لګیدو دغه تفصیل به ان شاء الله مخکې بیان کوم. خوارج چرته ګوره مسلمانان پارام نه پری دي چې کوم د مسلمانان غلي شو کنه جنگ څه شو ودرېد. خوارج یې څنګه جنگ ودرېد په سره شوی نه تاسو جنگ ودروي او د خوارج سره بیا علي رضی الله جنگ کړي او دغه د واقع به ان شاء الله مخکې بیان کوم. بیا د تحکیم د قصه د فیصله د چې کله دغه دوه کسان یو شو دوی څه فیصله کړو یو بګره دروغ قصه د جګه په عوامو کې مشهوره ده او دم شیعاګانو مشهوره کړي. هغه دي سي وی کله چې عمرو بن العاص رضی الله عنه عمرو بن العاص سره چا کسته در معاویه رضی الله عنه او د بل تر د ابو موسی الاشعری رضی الله عنه وی کله چې د دوه یو ځای شو نو دې دوه اتفاق کو چې موږ دوه به د خپل مشران ختم کو دی به علي رضی الله عنه د خلافت نه لري کی او بل طرف ته عمرو بن العاص چلو کی معاویه رضی الله عنه به ختم کی. وی دې دوه اتفاق کو. ابو موسی اشعری منبر ته وختو نو هغه په لاس باندې ګوتې و نو هغه دا خبره وکړه انا انزع عليا من الخلافه كما انزع خاتمي هذا. زه علي رضی الله عنه د خلافت نه دي لري کوم لکه څنګه چې دا ګوتې ما د خپل ګوتې نه لري کړه. نبی عمرو بن العاص رضی الله عنه پاسره چې د معاویه تر طرف نه راغله اچ پاسره ناغي وانا انزع عليا كذلك كما نزعه ابو موسى او زم علي رضی الله عنه د مشرتیان لري کوم لکه څنګه چې ابو موسی لري کړه او معاویه رضی الله عنه په خپل ځبانی وی وګوره وی دې چې دوکو شو د چا طرف نه دوکو شو د معاویه رضی الله عنه طرف نه خو دې قصې نسرشتي او نه خپېشتي دا به سند واقع صحیح خبردار چې دوی دوه چې دیو بل سره کېناستو د ډیرو وګدو خبرونه بعد زه تاسو ته حاصل ذکر کوم. ډیرو وګدو خبرونه بعد د دوی اتفاق په دې باندې وشو چې علي رضی الله عنه به په کوفه کې او هغه د مسلمانانو خلیفہ او معاویه رضی الله عنه په شام کې او هغه په شام باندې اميري او جنگونه به دوی په منځ کې نه کی. په دې باندې اتفاق شه اتفاق په څه باندې وشو جنگ ختمولو باندې علي رضی الله عنه په کوفه کې امیر المؤمنین به او معاویه رضی الله عنه په شام باندې اميري په شام باندې باغه مشري. د دې سره قصه ختم شو او د دې سره جنگ صفین ختم شو. ماته سره څه مخکې وی چې جنگ صفین ختم شو مسلمانان پارام شو خو دلته خوارج نه غوړي چې مسلمانان پارام شي. خوارج وروته کوفه کې علي رضی الله عنه کله کوفه ته واپس راغی کنه او دا وی چې سیده روزه کې به کسان کینی خبره وو کې علي رضی الله عنه کوفه ته واپس راغی نو خوارج هغه به سره وته په کوفه کې هغه مون تحکیم نه منو. ان الحكم الا لله حکم به چا چلیږي دا به الله چلیږي. څنګه تاسو دوه کسان کینوي یا ار یا پار یا به غوي وجل کېږي یا به موږ وجل کېږي تاسو دوه کسان کینوي دي شي نشي کې دي چې ګوره د خوارج مذهب او د خوارج مسلک وی دو آیت قرآن ګوره ان الحكم الا لله چې حکم به چا چلیږي د الله سبحانه وتعالى بچای به چای د الله شریعت به چای د الله. د عوام خلک جاهلان دوی د سورخ کلی خبره ګوره سمره کلی خبره وی کړي چې الله په ځمکه باندې د الله شریعت مونږ غواړو او معاویه رضی الله عنه او علي رضی الله عنه چې دوی د الله شریعت نه پیژني ځکه چې دوی په دې باندې اتفاق وکړي چې دوه کسان به فیصله کوي چې دوه کسانو فیصله به کوم ذکر راغلي د قران کولو کې فیصله به وکړي کنه هغه دا خبره کوله. په دې باندې ګوره جاهلان خلک دوککی جاهلان په دې باندې دوککی عالم او به چې رباني عالم مطلب چې په قران او حديث باندې پوي د الله سبحانه وتعالى یریږي هغه په دې مسله باندې پوي هغه پیرسي. نور دي سي عام مولا چې پوي په قران او حديث باندې اسی نو مولا به پروتي او بیا خاص کر د ډیرو د مفتیان دیږي کې د خوارج او خبيثانو ته وګوره علي رضی الله عنه وی ته د الله شریعت ته نه نافذ کړی دی زویمه
چې علي رضی الله الله شریعت نافذ نکړي نو څوک به الله شریعت نافذ کړي او زه دا وایم چې معاویه رضی الله عنه د الله شریعت نافذ نکړي نو څوک به الله سبحانه تعالی شریعت نافذ کړي خوارج راوته او دغه یو خبره شروع کړه ان الحكم الا لله علي رضی الله عنه علي رضی الله عنه د کسانی ولې د ټوله جمع شي نو سبحان الله دومره عجیب خبره وکړه تاریخي خبره علي رضی الله عنه کلمه حق اريد بها باطل وی دا خبره حق ده خو دوی باطل ته اراده ده خبره په ظاهره کې څه ده حق ده خو غواړي دوی څه باطل غواړي شر جوړي فساد جوړي د فتنو والی په دغه منځ کې عبد الله ابن خباب رضی الله عنه د صحابي دی او د صحابي زوی دی عبد الله بخپل صحابي دی پلار خباب د هغه صحابي دی د خوارج ونیو چې کله خوارج ونیو نو د سره د خزم و او د خزې چې د هغه په خېټه باندې بچو حملو نو دي ظالمانو دوی ته تاسو مو کوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساوري دي حدیثونه ناغه یو حدیث بیان کوی د رسول الله موري دي چې دي فتنه برازي اشاره به دي دوی کړي چې تاسو یو فتنه نو رسول الله ما د رسول الله موري دي ګور هغه ما وري دي نو دي ظالمانو سې چلو کو داغه د خزې خېټه وشلول داغه نه ماشوم د قشر وېست او بیا اخذ ولا لکړه او داغه نه بعد عبد الله ابن خباب رضی الله عنهما صحابي بیا لالکو چې کله علي رضی ته پته ولګید چې د دوی د خبره دومره مخې ته لاړه هغه ته پوښتنه وې دا چا وجلې ناغه ټول جواب ورکوي كلنا قتلنا ګوره د خوارج دومره سخلک او دومره گمراهي ټول وی علي رضی په مخ کې وی منګه وجلې دا منګه وجلې دی وی ځکه چې د الله په شریعت باندې پوره برابر نه و د کافرو د مرتدو ځکه د منګ وجلې نو علي رضی الله لخر تیار کو قوامه 10,000 لزر کسانی تیار کړو او نهروان ته ورغه بدیو بس نهروان علاقیت په دې خوارجو بس الته چې ورغه وسوال د دې چې د علي رضی الله عنه د خوارج چې کم دي د خوارج د علي رضی الله سره مرګري وکړه دغه سره د اختلاف نه مخ کې دوی دغه سره مرګري دي سوال لري چې دوی اختلاف د علي رضی الله سره په څه خبره باندې راغی چې دوی په هغه باندې دومره سخت فتوا ولګول چې د الله شریعت نشي نافذوله یا د الله په شریعت باندې عمل نشي کوله دغه درې وجې دي ځان سره مختصر یادې ساتي په حروره علاقه کې د ټول جمع شو کوفه کې کوفي سره خو کې یو زید هغه ته حروره ویل کی په دې حروره کې د التزره خوارج را جمع شو او د ټول قاریانو ټول سو قاریانو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی زمنګ دا وخت دي سي دي چې قاریان پکې لیک دي علما پکې سړي ډیر دي یو وخت به دي سړي چې قاریان ډیر شو علما به لکشي صرف په قاریتوب باندې رئیس نه کیه قاری خو توتی گردان قرآن ته یاد وي نه په ترجمه پويږي نه په تفسیر پويږي نه په حدیث پويږي نه د صحابي په قول پويږي نه په عمل پويږي نه په اختلاف پويږي نه په اجتهاد پويږي په هیڅ نه پويږي صرف د قرآن یاد دي زمونږ پښتنو کې دا مرز دي چې موږ د قارینا مفتیم جوړ کړي قاری زمونږ مولانا می او قاری مولوی سیبوم دي او قاری سیب شیخ سیبوم دي او قاری سیب مجتهد هم دي او قاری سیب هر شی نو یا ساتي دا خبره سره فائدې پر ساتي یو عالمي او بل صحیح قاری په دوه کې فرقي کله یو سره عالمي او د عالم سره قاری او چې صرف قاری نو دله د قران ویل دا پوره فائدې نه ورکړي چې سو پوری د زده کړې نه او په دې باندې عمل نه کړي التزر کسان را جمع شو او د ټول قاریانو او حروراز مګه کې د ټول را جمع شو چلته کله را جمع شو علي رضی الله دوی خواله ورغه چې خبره وسرو سبحان الله علي رضی الله په دوی باندې ګوره حجت قائم کړي یو پر بسینه دی ورغله بار بس ورغله او به په اخر کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه لګره مناظره له چې ته دوی سره مناظره وکړه اخر دوی څه غواړي علي رضی الله چې کله باغوي بس ورغه ناغو ته وی چې درې خبرې ته د شریعت خلاف کړي د دې د لاسه منګه چې رستا خلاف خروج کړي هغه ته درې خبرې کمی وي وی اولنی خبره ده چې الله په شریعت کې د سړي حاکمان کړي دي د الله په فیصله دي نه منلي ته څنګه ماویر ته وي چې سید پروژه کې به سړي راوړي کو فیصله به وکړو چې قران او حدیث موږ سره شتي سړو ته ضرورت سره
اسی دا خبر غره بظاهر کې د عوام دوکه کې نه دوکه کې ها چې قران او حدیث دي نو دې ته څه ضرورت ته چې دوه کسان به یو بل سره ملاوي شي یو د اعتراض هغه دویم اعتراض سره وی دویم اعتراض دی چې کله تاو معاویه نن دی یو بل سره لیکل کول نو معاویه نن ته وی چې د خپل نوم سره امیر المؤمنین ملکه زګه کما ته امیر المؤمنین منل نه ما به استا خلاف نه راوته تا د خپل نوم نه امیر المؤمنین ولي پرې کړې حق نه بیانې کنه یری دا دویم اعتراض دی دریم اعتراض تاسو سره دریم اعتراض دی چې په جنگ جمل کې جنگ چې کړه تا وکړو جنگ تا غټلو نو ته باغې کې قیدیان ولي نو راوستي تا دا زنانو نو وینځي ولي نو جوړ کړي پکار دی چې تا دا غوینه قیدیان جوړ کړي او غسړی او زنانه غدي یا دي مریان دي جوړ کړي یا دي وینځي جوړ کړي دا درې اعتراضات دي ناغوي سید کېنی ټولي کېنول بيوي بيني وبينكم كتاب الله زمونږ استاد ومنځ کې فیصله کوي الله په کتاب باندې کی هغه موږ هم الله کتاب واړو ها وی الله په قران کې وی چې کله سړی او خزه وران شي علي رضی ته ګوره کمزې کې عالم او کمزې کې د رسول صلی الله علیه وسلم زوم او کمزې کې سلورم خلیفہ راشد او کمزې کې هغه جنتی انسان او کمزې کې خوارج کلاب النار د جهنم سپی یو طرف ته جهنم سپی دي او بل طرف ته سوق دي علي رضی الله عنه فرق ته بدوي کې علي رضی الله عنه وی چې یو سړی او یو خزه د دوه وران شي الله په قران کې سویلی و ان خفتم شقاق بینهما کچرته تاسو وېری دی چې دا خزه وسړی نور یو کیږي نه د دوی په منځ کې جنگ ډیر غټ شو خزه خاون وران شي فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها نو یو کس د دوی د طرف نه کینی یو کس د دوی د طرف نه کینی یرید اصلاح يوفق الله بينهما کچرته دوی د صلح اراده غواړي الله وصلح راولي علي رضی الله عنه څه خیال له دیږي خو الله بخپل شریعت کې سړي جره مشران کو پکار دا چې الله ویلو چې قران او حدیث دی فیصله وبدي باندې وکي الله خو یې دې طرف نوم سړی کینو دې طرف نوم سړی کینو هغه دې چې کته کته د سټونه وګروي نه خیر دا نور دوه خبریم دی وي چې څوک حق نه مني کنه چې حق نه مني دته والله لازم د کعبه پر رب د قسم خورم ک یو لاک دلیلونه د پیش کړي یو لاک دلیلونه خو دې څه خبره نه مني و دې چې دا دلیل ګوره علي رضی الله کم جن ورکو د قران نه ورکو کنه نبی او تعالی رنه سوي وی الله وی چې خزه او سړی ورانی کې دوه کسان مشران کوي نو چې امت محمدیه ورانی کې نو کې بیا موږ دوه کسان مشران کړو نو بدی کې څه چلو شو د دې امت مقام ډیر دی کو د خزه او د سړی مقام ډیر هغه غلی شو وی دا دویمه خبره دا دویمه او دې دویمه څه ده وی ته خپل نوم ولې پرې کړې تا ولې خپل نوم میټاو کړې تر ځان امیر المؤمنین ولې لري کړې ته امیر المؤمنین وی یریږي کنه ته چې حق باندې وي او ته نه یری دی ولې یذ بالله ته نوم نه پرې کول هغه ته ښا علي رضی الله عنه موږ د رسول الله سره صلح حدیبیه په موقع باندې سهیل ابن عمرو په موږ بصیر راغله او رسول الله صلح لیکله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لیکل شروع کړ نو رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم نو سهیل وی د مشرک ولا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم دي سولك بسمك اللهم من رحمن ورحيم نه پیژنو من رحمن ورحيم نه پیژنو رسول صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه زخیر د رحمان ورحیم تلریک به ولیکو من محمد رسول الله دا خبره چا طرف نه ده محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه چې الله پیغمبر دی هغه ته وی سهیل وی رسول الله پکې نه پیژنو محمد ابن عبد الله ولیکا نو علي رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې خیر د رسول الله ټکټ ک محمد ابن عبد الله ولیکا نو د پیغمبر مبارک سو یا خو ما خو صرف امیر المؤمنین کټ کړي هغه رسول الله کټ کړي هغه رسول الله کټ کړي ما ته امیر المؤمنین کټ کو نشي چلو شو هغه ته دا درېم وی درېم څه وی جنگ چې تا د عائشه رضی سره کو عائشه نه راوتیو دا غي سره زبیر او بل سره سوکو طلحه رضی الله عنهم اجمعين او نور کسان سره دا مشران ته چې دا سره جنگو کتهونه قیدیان ولنه جوړو ناغه ته وی زه دغه قیدیان څنګه جوړ کوم هغه مسلمانانو دا جنگ خو موږ سره د کوپر او د اسلام په دغه نه لري چې هغه کافرانو
زه چې مسلمانو ما بیا علی رضی الله عنه حجت قائم کو د 3 پوینټونه د غویو د 3 پوینټونه ول داسې تس نس کړو دړي وړي کړو چې هر څه ول ختم کړو. راغه واپس نو عبد الله ابن عباس په سیولې رضی الله عنهما. عبد الله ابن عباس کله ورغه د مناظرې له عبد الله ابن عباس یو خولي چوغا او یو بشت خپل غونته کې چوغې راواچول په ځم باندې خمسدار او ځاني تیار کو او ورغه مناظرې له یزرګاو کسانو په منځ کې مناظرې لا غوړه 3 ورځې مناظره شوې دا غسرخه 3 ورځې مناظره شوې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او د خوارج. اولنې اعتراض په عبد الله باندې وکړو چې کله عبد الله ابن عباس راغی ها ګرانه چوغې چولې ته کې دینداری ته ودا چوغه نه چولې نن سبا چې دا پلانې مولا سم مولا دی درباري مولا دی ولې درباري دی ځکه چې پارام ناشته کده حق پرسوي دی په لارو کوڅو کې ګرځي دی تری بازو په سترګو باندې د مولا ډیر بد لګي چې ته مولا دي سپینی جامې چولي چې د صفا سوترګي کده حق پرسوي د دې جامې بس خاوي د حق پرستی خوري نه خدغه یعنی شګړ بګړ ګرځلې ونه بشان نه ته بسې ته حق پرسي یو مولا دې سلور ودونه کړي کده حق پرسوي د سلور ودونه نه یو علم دی حق پرس علم دی یو اداري ول تنخواه لګولې د چې تنخواه تعالی خلکو دین باندې کده حق پرس د تنخواه نه غسته کده حق پرس د سره جیب گاډي نه کده حق پرس د توري چشمې نه لګولې کده حق پرس د سره د غټ موبایل نه کده حق پرس د سره کمپیوټر نه دا ټوري پالتو خبري نغوی اولنې اعتراض په عبد الله ابن عباس باندې وکړو وی چې خو ډېر قیمتي چولې ده هغه چې غدي ولا قولا يقول من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وچا حرام کړی د دلیل خو هي دا اول د مناظرې د شروعات نه د شغلي کړو په دې باندې دلیل خو هي دغه خبرسته خبره کوي تاسو علي رضی خلاف ولې راوځي خبر اول بدی کوي چې چوغه چا حرام کړی دي چوغه چول ناغوس وي مخه ته خبره کوم مخه ته تبدیزي کې تفصیل شروع کو 3 ورځې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا غوي سره مناظره کړو او د دې 3 ورځې د مناظرې سره چې د سلور زره کسانو توبه وستو دا غوینه سو زره کسانو سلور زره کسانو توبه وستو سلور زره کسان او بس غوي چې موږ پوښ چې زمونږ چې کومه طریقه ده غلطه ده او امیر المؤمنین علي رضی الله عنه هغه په حق دی دوی باندې کوم مناظره ختم شو حجتونه قسم حجتونه قائم شو بدوی باندې دا واقعا په تفصیل سره غلي غمت او استغه حاصل ذکر کو بیا علي رضی دوی ته دا وی چې ګوره مسلمانان باندې تنګوي کمزې کې ما ووري چې تاسو خوارج مسلمانان تنګ کړي او یم چې ته د مسلمان ویني توي کړي ګوره بیا به خیر نه ګوره اول خو د سلام مناظره وکړه ما د باندې حجتونه قائم کړو بل پر باندې سټونه الوزون ګوره ټول کچر تاسو مسلمان تنګ او د خوارج غټه نه خدای د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان مسلمانان به وجني او بوتان ولا يهود و نصارى د بخپ امن او امان کې د خوارج کار د چا سره دی د مسلمانانو سره ته الله ته سجده لګی کنه ست سره د خارجي دښمنی ده ته درسونه کې کنه ست سره دښمنی ده ته حق بیانې ته سره دښمنی ده یعنی چې ته د الله بنده نیکمل بنده سره دښمنی ده او يهود و نصارى بخپ امن او امان کې خپ آرام بناسي هغه ته هیڅ څوک سنوي هیڅ څوک هغه ته سنوي نه دغه نوم سو کوي صرف د مسلمانانو په باره کې د تخطیطات د دوی روان لکه د يهود و نصارى تم لګ وړي کنه دوی سره بسکو نه هغه پرې دغه سره به ورسته ګور اول د مسلمانان کوتر کول غواړي چې د الله بندگی کیږي چې داسې شي دا ختم شي دوی بیا مغ خپل کار نه پرې خو او مسلمانان تنکړو په یوسو زینو کې علي رضی الله خبر ورسید علي رضی الله بس لخر راوستو زر کسان د دوی نه وجري زر کسان دی وجل او د علي رضی الله لخر نه سلور یا په یو روایت کې و کسان راځي چې د دې وجل شي او علي رضی الله هغه نخي خخ کارولې دي د خوارجو هغه نخي خخ کار به دوی ګولې دي نو سجده وکړه الله سبحانه وتعالى خوشاله شو
شکر وستو چې زما په لاس باندې الله سبحانه وتعالى دې خلک چې دا غوجل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو وی کدي خوارج سره زميلو شم نو دې سی به وجنم لکه څنګه چې عادیان او سمودیان مردار شي او زه به دغه شان مردار ومه ناغه شکر وستو چې دې چې دا کم جنگ باندې دوی سره وکړو نو دا ما په حق وکړو او هغه خلک موجل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوی د وجلو ارمان کړي خبر لکه پارام شو نهروان د جنگ نه بعد د سو جنگ شو ها درې کم دي جنگ جمل صفین نهروان دا نهروان د خوارجو سره دي او د مخکینی دوه د صحابه په خپل منځ کې چې کله د نهروان د جنگ شونو خبر پارام شو لک حالات لک کنټرول شو الته خو د معاویه او د علی رضی الله عنه کې خو اتفاق شوه چې بس امیر المؤمنین بعد رضانی په کوفه کې به دې طرف ته وسو کې دې طرف ته معاویه او په شام باندې امیر دو کاله حالات بالکل پارام سلوی ختمه هجری کې د خوارجو بیا سر روچت کو نو په مکه کې اجتماع وکړه خوارجو اجتماع په کوم ځای کې وکړه په مکه کې او ډیر هریان بشي چې اجتماع په سکړې و فاجتمعوا بمکه په سیرت کې راځي په مکه کې اجتماع وکړه وتعاقدوا ليقتلن علي ابن ابي طالب اجتماع په دې باندې شو چې څوک بوجنو علي رضی الله بوجنو دویمه مشوره به کې دا شو چې معاویه ابن ابي سفیان بوجنو او دریمه مشوره به کې دا شو چې عمرو ابن العاص رضی الله عنهم دی به موجنو نو دا درې کسان به وجنو چې امت ته دوی نس شي پارام شي او په دې اجتماع کې دا خبرو کړه چې نتقرب الى الله بقتل هؤلاء الثلاثه چې دا درې کسان موږ مړکو نو موږ بل ته نږدې شو الله اکبر دا خوارج کوم دین دی او کوم مذهب دی او کوم مسلک دی او کوم اسلام دی او کوم ایمان دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم وجنی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخه وجنی ته د عمرو بن العاص رضی الله عنه بشان اوچت صحابي وجنی او د دې لپاره وجنی چې الله ته بنجدي شي لنډه قصه ته بیانو عبد الرحمن ابن ملجم المرادي د درې کسانو د کوم چې مشورو کړ د درې کسانو په دې کې یو عبد الرحمن ابن ملجم المرادي ناغوي انا لعلي ابن ابي طالب زب سوق وجنما زب علي رضی وجنم د غزي موري په ما باندې شو او دا به سخت تقوادار انسان پرهیزګار انسان په دې دریوانو کې غداو بل پکې البرق التميمي هغه د وی چې معاویه رضی کار زما په ما باندې شو او دریم پکې عمرو ابن بکر التميمي هغه وی زب عمرو بن العاص داغه د کار په ما باندې شو زب تاسو داغه نه چې خلاص کما اتفاق وکړو خوجنو به کله په دې مونږ تاسو هریان شي دا خبره ووري وی په ولسم رمضان به وجنو په کوم رمضان به وجنو ولسم رمضان باندې به وجنو رسول صلی الله علیه وسلم د دې خوارج یو نه خدای ذکر کړی دی چې د دوی لپاسه سرمن به د انسانانو او زړونه به د شرمخاني دا غزلونه د شرمخانو هغه چې یو خدوم روچت انسانانو وجني او به وجني په دې اوچته میاش کې خبر دې اوچته میاش ولې دی غوړه کړه وی چې زمونږ د عبادت ثواب ډیری دی په اجتماع کې وي چې زمونږ د عبادت ثواب ډیری په دې باندې دوی اجتماع وشو عمرو بن العاص په مصر کې معاویه رضی الله په شام کې دی علي رضی الله په کوم ځای کې دی کوفه کې دی د علي رضی الله د عادتو چې هغه چې وکړه سحر منځل راوته نو د نور خلق به پاسول ور به ټکاو او आवाज به کو پاسې د الله بندگانو سحر منځ ته پاسې بانګي وي عبد الرحمن ابن ملجم خبيث د پټشوي د امیر المؤمنین ته کړ امیر المؤمنین راوته او تور تیارو د غسر سوک نو او د بغیرت خلکو په شان عمله د باغ باندې وکړه د بوزدل خلکو عمله باغ باندې وکړه زړور ونه دی مخامخ ورغله امیر المؤمنین له خود باغ باندې اچانک عمله وکړه یو خنجر و سرو ډیر زورور خنجر او دا خنجر یو ابته په زهرو کې دنه خو دی دا خنجر یو ابته په زهرو کې دنه خو دی
د چې څنګه علي رضی الله عنه بسراغه د شانه په عملو کړ د خنجر ول په سر کې ومنډو نه د خنجر د دماغ ته ورسید په کوپړی کې ومنډو نه خنجر دغه د دماغ ته ورسید نه علي رضی الله عنه دوی کله چې د گزار ولګیدو او د خلک راووتو وی کزه خشومه نو د سره بز خپل ته پوس به دې خپل کوم او وان انا مت او کزه چې ته مړ شوم د دراسه فقتلا نو حسن او حسين رضی الله عنهما غدوانو ته وی وجدي د بچ نه شي ګره د لازم وجنه نو په دغه ټیم کې عبدالرحمن ابن ملجم نیولې دی ګره خلکو نیولې خو څومره سخت ذهني دي خوارج نیولې دي هغه سوې دا غزیناواز یو کولر وي بچ کېده خو نشي ځکه چې د خنجر ما جواب ته په زهرو کې خو ته څنګه بچ کېږي دا خبره خامخ د غشانوک کله چې علي رضان شهید کړي شو او داغه نه سووتو نبی عبدالرحمن ابن ملجم راوستو داغه له سونه وتللو د وجلو د پاره نه داغه نه د لاسونه پرې کړو د لاسونه اول تر لاسونه پرې کړو نو کله چې د جبه پرې کوله ناغه وی د جبه زمامه پرې کوي هغه دې بجو باندې سکی واني اخشى ان اعيش فتره لا اذكر الله فيها ويتوسي زمانه د جبه پرې کوي او دا غینه بعد ما وجنی نو د جبه پرې کول او زما د وجلو په دې منځ کې چې کوم وخت دا وبګز الله یاد نه کوم بیان دا ګوره سړي بي دینه سړی نه دی ګوره چې لکه د فاجر او فاسق او د گمراه دی په دینداري کې د څه شي دی گمراه شي مونږ چې وایو کنه حق دین چې دی هغه په منځ د افراط او د تفرید کې دی نه به د حد نه اوړي او نه به د حد نه کمی دا خلک دي چې دوی د حد نه اوړېدلي کمی پولی چې الله یې خو دي دوی دا غینه اوړېدلي نو دا خدای عبدالرحمن ابن ملجم قصه شو به دا غینه بعد برکت تمیمی هغه په معاویه رضی الله عنه سره سحر په منځ کې باغ باندې گزارو کو ا گزار باغ باندې ولګي دوغه علاج وشو خود دې د لاسه دغه گزار د لاسه به د معاویه رضی الله عنه بچي بنه کیدو کم گزار چې بده خارجي کړه برکت تمیمی دغه د لاسه د معاویه رضی الله عنه بچي بنه کیدو نور هغه برابر شو ادریم چې کم د عمرو بن العاص رضی الله عنه په سره غلو په دغه ورځ کې د عمرو بن عاص رضی الله عنه د خېټه خراب شي نور کله عمرو بن العاص رضی الله عنه سحر منزل راوته خو په دغه ورځ سحر منزله راونه وته د دې خېټه د خرابتیا د لاس نه دغه خارجي سي چلوګو عمرو بن العاص په خپل ځبن بل کسره ولګو چې منزله زه سما په یو مست پړاو کې ناغه په تور تیار کې روان دي نو دوی کس دغه عمرو بن العاص روان دي نو د به گزارونه وکړو او دغه امام چې دغه نوم خارجه ابن ابي حبيب ناغه په منځ کې مړکو حکم امام چې د عمرو بن العاص په ځای باندې ولاړ هغه په دې منځ کې شهید کو نو خلکو ونیو وی څه چل وکړو وی ارحت الناس من عمرو بن العاص وی خلک من عمرو بن العاص دمکړو هغه ته ما قتلت عمرا وانما قتلت خارجه تخو عمرو نه وجله خارجه دی وجله هغه ته اردت عمرا ما خو عمرو غختله خو الله وی ډیره مخه ته کوي چې الله دې غختله نو دې مو وجله شو هغه بر کوم مردار کړی شو او عبدالرحمن ابن ملجم دې مردار کړی شو علي رضی الله عنه د گزارون نه بعد 2 ورځې پاتې شه جمعه او هفته او د اتوار په شپه باندې دغه نه ساوته د اتوار په شپه باندې علي رضی الله عنه ساوته او غسل ولا حسن او حسين رضی الله عنهما او عبد الله ابن جعفر د درېونو ولا غسل ورکړه او مونږ په د جنازې مونږ په حسن رضی الله عنه کړه او په کوفه کې چې کوم د امارت دغه چې کوم د امارت زیو هم په هغه ځکه خخ کړی شي د شپې خخ کړی د دې د لاسه چې د خوارجي بیا راونه باسي چې خوارج وي موږ به د قبر نمبر وباسو نو د دې د لاسه الته خخ کړی و دې چې د فائدې لپاره د خبره ده ساتي ایران ولوي وې د علي رضی قبر به کوم ځای کې دی په ایران کې دی او باز وینا دغه قبر په افغانستان کې مشتي او باز وی چې دغه قبر چې دغه په بقي کې دی او باز وی باز خلک وی چې دغه د جنازې په اسمن لپاسه خو دی روانه کړي او خولوله د اثر ته تختیدل دغه جنازه غیب شوی دغه ځن سره وړي ده خو د ټولي خبري به سندي د ټولي به سندي
دغه صحیح خبر او حق ته نږدې ده چې علي رضی الله عنه په کوفه کې خخ کړی شعر دغه چې کوم د اماري زه او ملته خخ کړی شعر د شپې خخ کړی په دې ځکه چې د خلکو ته پته ونه لګي ځکه چې د خوارج وی ک د خخوم کړی شنو منګ به راو باسو او په کم ټیم کې چې وځلې شو نو په هغه وخت کې د عمر 3 پته کالو او بعض روایتو کې راځي چې د عمر چې دغه 15 پته کالو دا خو د علي رضی الله عنه د قتل واقعه علي رضی الله عنه یو حکیم انسانو حکمت خبري مغه کړی زه تاسو ته صرف دغه د حکمت د خبرونه یو څو خبرې را نقل کوم پته دی کی دا خبرې ډېرې اهمي دي ګنې د حکمت دا خبرې خو هغه ډېرې زیاتې کړې خدای یو څو پکې ما غوړه کړې دا ډېرې اهمي دي یو پیر په مجلس کې دا خبره کړې او علي رضی الله عنه 5 خذوهن عني 15 خبرې وي زماره طرف نه ځان سره یادې ساتي دا نصيحت او دا وصیت د امیر المؤمنین علي بن ابي طالب رضی الله عنه اولنې نصيحت لا يخافن احد منكم الا ذنبه پتاسو کې دې څوک د هیڅ نه یریږي مګر د خپل ګناه نه دی یریږي مسلمان چې کله د خپل ګناه په اړه کې سوچ کوي نو یریږي متاسو نور څه غم مکوي خو غم دا کوي چې د ګناهونو سره بس کوي او دا ګناهونه د قیامت پورې چې الله ته مخامخ شنه د ګناهونو بس جواب ورکړي وې د دې په اړه کې یریږي دا ولنې خبره دویمه خبره ولا يرجو الا ربه او پتا شو کې د څوک امیدونه نه ساتي مګر د چانه دي ساتي د خپل رب نه دي امیدونه ساتي ډېر قیمتي خبره د دې انسانانو غره امید مساته والله لازم که خوخي شوي اسمان بدنه جوړ کی خو په شرط دی چې خوخي شي چې خوخي شوي کنه اسمان بدنه جوړ کی اسمان نه ته به زر په روایت ضرور به دې سړی کې دا غلطي شي غلطي نه مانی او چې بدی شوي نو خر وغره مټ سړی وي د دې وی غلطي د لاسه بری دا اسمان نه دی زمکه درو چې د ملاغه تیر بدله مات کی ته به ډیر وای چې د سړی ډیر خسړی ته خیر دغه یو خبره نه ماپ کوي دینه د انسانان هغه انسانان دي چې کله دې چرته امید وساتو کنه نبی به سره طبيعت نه لګي او چې کله دې امید نه ساتو نو ټول بخوخي د ټول بخوخي صرف دوا سلام کو خلو سره چنګو څنګه خیریت دار سړي بخوخي د چا سره دښمنی بدی بشي او کو یو ورځ دي چاته وي چې ورو زما دي سه غریبي ده مساله ده او ماته دا جاخه جوړ شي د بدی کې تما سره منډونه به سره دوی طبيعت نه لګي دا انسانان دومره عجیب دي چې په سخت او مصیبتونو کې بدنه تخت دا انسانان دومره عجیب دي چې ستې غواړي خپکی چې ستې غواړي چې ستې نه غواړي خوشحالي وي پلانې خده چانه سن غواړي نو ځکه علي رضوان وی چې دې انسانانو نه تمه مساته تمه د چانه ساته د رب العالمین نه ساته او کله چې تمه د الله سبحانه وتعالى نه ساتره نو الله سبحانه وتعالى د انسانانو ستاسو خدمت کې بیا لګي د انسانان بل له ستاسو خدمت کې لګي خو په شرط د دې چې کله تمه صرف د رب العالمین نه ساتي او چې انسانانو دې تمه ساتري او د یو لاس طریقتو د بل لاس طریقتو نو ذلیل بشي بغیر د ذلت نه بتاته هیڅ ملاو نشي نو د دویمه خبره شو دریمه ولا يستحي من لا يعلم ان يتعلم ودریمه خبره ده ساتي چې چا سره علم نینو په علم غختو کې په علم طلب کولو کې د حیا او شرم نه کوي ډېره قیمتي خبره چې چا سره علم نینو په علم طلب کولو کې د حیا او شرم دی نه کوي دا زمونږ په دې پښتنو کې د صفت شته چې اوس په سپینګيره زب وسه چې ماته دا مسله نه معلومه او زه پلانې د پلانې زوی زب اوس په درس کې ناشم سکه ماته ما سره علم نشته ځکه امام مجاهد رحمه الله وی دوه قسم خلک چرته علم نشي کوله یو چې شرم کوي شرم او حیا کې په علم طلب کولو کې دویم چې تکبر بګی د نفروتي دا دوه قسم خلک چرته علم نشي کوله نو علي رضوان وی چې کله د سره علم نه نو په علم طلب کولو کې حیا مکوا لاړ شه د علماء سره کینه د زنګنان مات کا سلورمه خبره دا ټول خبرې د یو بل نتیجې دي سلورمه خبره ولا يستحي من لا يعلم اذا سئل عما لا يعلم ان يقول الله اعلم او چې چاله سنورزي
او چا دې مسلې ته پوښتنه کو نو دې حیا او شرم نه کوي په دې خبرو ویلو کې چې الله اعلم ما ته پته نشته علم د چا سره دی د الله سره. دا صفت په عربو کې شته، عربو کې دا صفت ډیر زیات دی، بلکې د عربو علما امام ابن باز رحمه الله، شیخ ابن باز نه امام ابن باز رحمه الله، د دنیا مفتی وغه یو عالمی شخصیت وغه، الله سبحانه وتعالى برحم وکړي، الله زره ملاقات په جنت کې نصیب کړي. یو ناشنا عالم تیر شوی دی د سعودي عرب په ځمکه باندې، دغه فتاوا ما سره پرته، دغه فتاوا ما ټول الحمدلله مطالعه کړې ده. نه باقي کې یو څو زینو کې شیخ دا جواب ورکړی دی الله اعلم ما ته پته نشته، او به چې دا کتاب لیکو ناغه ته ویلی دی زما د فتاوی چې را نقل کین نو دغه الله اعلم ټکو بګره نقل کې دي نه دغه سوال ټکټ کی هغه ته شیخ دغه سوال به ټکټ کو کوم کې چې جواب نه وکړي ویني دا به کې چې خلکو ته ابن باز پته ولګي چې دا کمزور انسان دی، دا به کې دی. ندري سلور زینو کې په زرګاو مسلو ته پوښتنه دي شي ټول جوابونه ورکړي، په درې سلور زینو کې ویلي دی الله اعلم ما ته پته نشته. او زمونږ امیر صاحب بچت الله اعلم وي ها اگشتونه چې کړي گشتونه ولا الله اعلم وي چرته، او به چې چيله ولګي، او به چې کال ولګي، او به چې دوه درې درسونه کې کینی، درسونه کې چې کیناستو بیا به الله اعلم وي. بیا خو دا خبره ځان سره یاد ساتي چې کم سړی د هرې مسلې جواب ورکو دا قم قله، چې کم سړی د هرې مسلې جواب ورکو او دې سی وي چې دې سی مسلې نشي چې ما سره به جواب نشتی، دا سړی قم قله دی لونه شي ډاکټر لبو غواړي. انسانان خو کمزوري دي نه، دې خپل اعتراف کوي چې ګوره زه کمزور یم، زمانه ته پوښتنه کې جواب راته معلوم در به کم کراته نو معلوم نو نه دی معلوم، کوشش به وکړو بل څه نه به جواب معلوم کو. خو زموږ په پښتنو کې دی نشته چې دوه درې ورځې درسونه لرای شي او یا ته قران یادي او یا چې ته مثال کې دي سي لګ دي سي په عہده کې لګ مشري نه دې مړک خو د خلینو به د ټکې راونه بسي چې ماته دې مسلې پته نشته. دغه علماء سره په مقابله کوي، بعض کسان موږ سره ون خلیفہ مجلس کې یا په سزینو کې شیخ صاحب دا مسله حدیث بیان کړل، د حدیث زه ته ما حدیث بیان کړل ولې شي چله وینه د حدیث خپل جهالت براتین کی د حدیث لګیا به باطل دلیلونه بولم ګوري او زور به ټول دې لپاره جوړ کړي چې زما د خبره ثابت شي، صحیح ثابت شي ځکه چې د خلینو خبره وتی خو حق پرس مسلمان کې د خلینو خبره وزم نبی اخی خپل اعتراف وکړي چې زبر خپل خبره کې خطا شومه دلیل ما وس ورید وس به زما دماغ کولوش او دا اخو دې خو چې کمی او جاهل نه دی بیا ټول کوشش دا کوي چې زما د خبره شي چې زما د خبره سیده شي. نه د علی رضی الله پنځم سلورم نصیحت وان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد، او صبر د ایمان سره د تعلق ساتي لکه سر چې د بدن سره تعلق ساتي. نو د بدن نه چې سر لري کو نه بدن پاتې شو ها ختم شو کنه، دغه شان چې د ایمان نه د صبر لري کو نو ایمان ختم شو. دا ډېر عجیب نصیحت چې اے مؤمن صبر بکې صبر نه بغیر څه گزاره نه کی، پتا به امتحانونه راځي، پتا به ابتلاءات راځي، فتنې به راځي، مصیبتونه به راځي، غټ خبرې به راځي، په دې ټولو کې څه ته ضرورت ده؟ په دې ټولو کې صبر ته ضرورت ده. یو بل نصیحت کړي داغه ذکر کو باغې باندې درس ختم کو. یو نصیحت دا کړی د الفقيه كل الفقيه وی صحیح او خيار انسان هغه د پوه انسان د الله په دین هغه دی من لم يقنط الناس من رحمه الله تعالی، هغه انسان د الله په دین باندې په صحیح معنی سره پوه دی کم چې د الله سبحانه تعالی د رحمت نه د خلکو تمه نقتی کوي او د خلکو په زړونو کې یو امید پیدا کوي د خپل رب نه، د صحیح علم دی. دویم ولم يرخص لهم في معاصي الله، او په ګناہوں کې چاله اجازهتونه نور کوي، د صحیح علم دی. کڅوک به خپکیږي او کڅوک به خوشحاليږي، دي ته به نه ګوري چې دا پلانې سیب دی او کدا پلانې سیب دی. کما خبره چې الله او د الله رسول حرام کړی دا ناغه حرام ده. دریم کار به کیدا دی او ولم يدعي القرآن رغبة عنه الى غيره، او قرآن پریدینه چې په نورو کتابونو برنخته او قرآن ته
شاته پاتې شوی. لکه زموږ په معاشره کې دي چې ډېر د قرآن په ځای باندې نور کتابونه راغشتي چې هغه انسانانو لیکلي دي، عام امتیانو لیکلي دي، هغه کتاب له به ترجیح ورکړي بس باندې په قرآن باندې، او هغه کتاب له به ترجیح ورکړي د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې. بی علی رضی الله عنه فإنه لا خیر فی عبادة لا علم فيها، په هغه عبادت کې هیڅ خیر نشته چې دغه سره علم نه. ګوره غالبا د بدعتيان چې کوم دي دوی ګوره عبادتونه ډیر زیات کوي کنه کوي. اوس هم په ملک کې چې صوفیان دي الله هو الله هو دوی عبادتونه ډیر کوي کنه کوي، په دې چیلو ناشي او د وګدوګ د اذکار کوي، ډیر زیات عبادتونه کوي، خو لا خیر فيها، په دغه عبادتونو کې هیڅ خیر نشي ځکه چې علم وسره نشته. د دوی د عبادت علم پرانا کې نه دي، دا خو د جهالت پرانا کې دوی لګیا دي. نه دا یو څو نصیحتونه د علي رضی الله عنه په تادی کې تاسو ته بیان کړل. اگر که دغه نصیحتونه ډیر زیات دي او کچرته الله سبحانه وتعالی مال جون راکو، نو ان شاء الله یو ورځ به د علي رضی الله عنه حکمت ته خبري او کوم نصیحتونه چې د کړي دغه ټول به موږ بیانو. خو د فائدې د خبره د سریات ساتي نن سوا د فیسبوک او د ګن بلا د هر چا سره ده. نه پدې کې یو مرز زادي په فیسبوک کې چې څه شي نشر کی، کوم خبره نشر کی، نو هغه سلام دي کړی د علي رضی الله عنه قول له تاسو ولې دي د علي رضی الله عنه اقوال په ډیر نقل کی په فیسبوک کې او په یوزي کې بل ځای کې د غالبا به سند اقوال دي، به سند اقوال له چې کم ځای کې د دې خبره ښکارې شو لګه خوګه په ولګي یلاندې وسره ولګي دا چا خبره ده د علي رضی الله خبره دام غالبا د شیعاګان نه متاثر دي ځکه د ټول خبرو نسبت هغه ته چې د بل کس نو مواله کنه یو خبرو دروغ نسبت ته به نسبت هم ټول علي رضی الله ته کړي. نو په دې خبره کې احتیاط ډیر زیات کوي. دې سره چې د علي رضی الله د سیرت چې د اختتام ته ورسېدو او په اخر کې په اوله کې موږ دا خبره کوو چې د صحابه کرامو چې په خپل منځ کې کوم اختلافات راغلي دي په هغه کې مو ته ګوتی نه وو، دغه د لاسه موږ د صحابه کرامو ته ځل نه بدو، د ټول ته زموږ د زړه پاک دی، د ټول زموږ د دین مشران دي. علي رضی الله عنه زموږ د سر تاج دی، معاویه رضی الله عنه زموږ د دین مشر دی، دغه شان ابو موسی اشعری، عمرو بن العاص، ټول زموږ د دین مشران دي. د خپل ژوند په صحابه کرامو ته خصفات ستر ساتي. الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د علي رضی الله په نقش قدم باندې روان شو، او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په هغه لار باندې روان شو کوم لار چې شریعت زموږ نه غواړي. الله سبحانه تعالی زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د علي رضی الله عنه سره او د نور صحابه کرامو سره موږ ته نصیب کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.